که مقتدی امام سره بجمع ودرېږي په تکبیر تحریمه کې مقتدی امام سره الله ویل او اکبر د امام نه مخکې ویل، نو په دغه صورت کې دغه مقتدی دغه مونځ صحیح کېږي او که نه صحیح کېږي. او دویمه مسله که چېرته یو مقتدي امام سره په جمع کې ودرېدلو او دغه مقتدي الله اکبر یعنې تکبیر تحریمه په اول رکعت کې امام سره په مونځ کې ویل، خو لیکن دته دا پته نشته چې ما دغه تکبیر تحریمه د امام نه مخکې ویلو او که وروسته ویلو، نو په دغه صورت کې دغه مقتدي دغه مونځ صحیح کېږي او که نه صحیح کېږي. ګران کتونکو، اول نمبر مسله که چېرته یو مقتدي امام سره په مونځ باندې ودرېږي نو په امام باندې سره د مقتدي تکبیر تحریمه ویل دا فرض دي. نو چې کله امام الله اکبر وایي نو د امام پسې متصل چې بیا دغه مقتدي له پکار دی چې امام سره الله اکبر یعنې تکبیر تحریمه وایي. خو که چېرته یو مقتدي امام سره یو ځای یعنې امام الله اکبر چې خلاص کړو نو مقتدي ورسره الله اکبر خلاص کړو، په دغه صورت کې دغه مونځ صحیح کېږي. خو که چېرته مقتدي الله چې د امام سره یو ځای ویلو او امام چې کله اکبر ویلو نو مقتدي ته مخکې دغه اکبر لفظ ختم کړی و، نو په دغه صورت کې دغه مقتدي دغه مونځ نه صحیح کېږي، دوباره به د امام پسې چې تکبیر تحریمه ووایي. او دویمه مسله که چېرته یو مقتدي تکبیر تحریمه وکړلو خو لیکن دته پته نشته دی چې ما دغه تکبیر تحریمه یعنې ځای کې شور و یا چې دی لرې و او امام چې هغه مخکې و خو دته پته ونه لګېده چې یارې امام تکبیر تحریمه ویلی دی او که نه دی ویلی یعنې ما ته مخکې ویلی دی یا ته ما وروسته ویلی دی، نو په دغه صورت کې به د ده غالب ګمان چې ترجیح ورکولی شي. که چېرته دغه مقتدي غالب ګمان دا و چې ما د امام نه وروسته ویلی دی، امام ما نه مخکې ویلی او ما ته وروسته ویلی دغه تکبیر تحریمه، نو په دغه صورت کې دغه مقتدي دغه مونځ صحیح کېږي. او که چېرته دغه مقتدي غالب ګماندار راغی چې دغه شور و یا چې د امام ما نه ډېر لرې و او امام چې کوم تکبیر تحریمه دی هغه ما نه وروسته ویلی او ما ته مخکې ویلی، نو په دغه صورت کې دغه مقتدي دغه مونځ نه صحیح کېږي، دی به سلام وګرځي، دوباره به چې امام پسې تکبیر تحریمه وتړي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.